درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیله و احترامات می قبول کړئ. قدرمن او ګلالي زده کوونکو، زه برېښنا غمخوار یو ځل بیا هم تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم د نهم ټولګي جغرافیه مضمون اووم لوست ته. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن او ګلالي زده کوونکي به راته روغ جوړ او صحتمند واوسېږئ او د صحت جامې به مو په تن وي. ورو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې نوی لوست چې دی په یونیټ 2 کې دی یا هم دویم فصل کې دی چې زموږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع د استرالیا د وچې په هکله ده. نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د وچې په هکله معلومات لاسته راوړو او په هکله به یې بشپړه معلومات باندې وپوهېږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه پورې تاسو ټول خواږه زده کوونکي راسره بلدتیا وکړي او یو څه زده کړئ. درنو قدرمنو زده کوونکو، راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست د استرالیا د وچې په هکله دی. په تېرو لوستونو کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړله. همچنان موږ او تاسو په تېرو ټولګیو کې د اسیا لویې وچې، د اروپا لویې وچې، د افریقا لویې وچې او امریکا لویې وچې په هکله معلومات لوستلي وو. خو نن ورځ په لوست کې موږ او تاسو د استرالیا د وچې په هکله معلومات لاسته راوړو او په هکله به یې بشپړ وپوهېږو. نو هیله ده تاسو ټول قدرمن زده کوونکي متوجه اوسئ. ورو زده کوونکو، استرالیا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان ورته د لویې وچې نوم یې ورکړی دی، ځکه د دې لویې وچې برخه چې د 3/4 برخه دښتې نیولې ده او استرالیا د 12 او 43 درجو د جنوبي ارزالبلدونه چې سویلي ارزالبلدونه کې راځي ترمنځ او د 115 او 154 ختیځ طولالبلدونو ترمنځ موقعیت لري چې استرالیا په شمال کې د تیمور سمندرګی دی او همچنان د دې ترڅنګ استرالیا په شمال کې د اروپورا سمندرګی چې د کار پینتار خلیج دی او همچنان د تورس ابنا د دې سره موقعیت لري. یعنی په شمالي برخه کې د استرالیا په شمالي برخه کې دغه سمندرګي او دغه خلیجونه او د تورس ابنا چې د موقعیت لري. نو موږ ویلی سو چې استرالیا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. البته دا لویه وچه زیاتره کسان ورته وایي، خو په اصل کې استرالیا یو له کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. پراخه لویه وچه نه ده، ځکه د مساحت له لویې څخه د دې اوږدوالی چې دی درنو زده کوونکو 25,980 کیلومترو ته رسیږي. یعنې ټوله ساحلي اوږدوالی چې دی دا همدغه 25,980 کیلومترو ته رسیږي، چې دغه استرالیا کې زیات شمېر خلیجونه او سمندرونه او سمندرګي موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د استرالیا په موقعیت باندې وپوهېدلو. اوس هم راځو د لوست بلې برخې ته چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د کشف په هکله وپوهېږو. استرالیا وچه درنو زده کوونکو، کابو 50,000 کاله د مخه لومړني خلک استرالیا ته چې کله ورغلله، نو په هغه وخت کې انګریزانو خو هغوی د 1909 کاله څخه د ابور جرنلیس په نامه یاده کړل، چې د ابور جرنلیس په نامه سره دغه لویې وچه کله چې یاده سوله، دغه اصطلاح چې وه د دې دپاره چې کارېدل دا پخپله یو لایتني اصطلاح وه چې اصلي معنا د دې څخه د بومي یا هم اصلي اوسېدونکي لپاره کارول کېدله. چې دغه لویه وچه درنو زده کوونکو لومړني کسان چې ورغلي وه هغه پخپله انګریزان وه. دغه خلک له سویل ختیځ اسیا څخه راغلي وه چې 50,000 کاله مخکې د خاورینو پلونو په وسیله چې اسیا او استرالیا په منځ کې وه، یعنې دغه کوم خاورین پلونه چې پاته سوي وه دا د استرالیا او اسیا لویې وچې ترمنځ وه. نو له همدې پلونو او لارو څخه خلکو او څارویو کولی شوی له اسیا څخه استرالیا ته سفر وکړي او هلته ولاړ سي. یعنې د دغو پلونو په واسطه سره چې جوړ سوي وه، د دغو پلونو په واسطه سره دوی د یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. د 140,000 کلنه پروسه ده، یعنې دغه کار چې دی، دغه کومه پروسه چې دغه کم د استرالیا څخه به اسیا ته تګ کېدی، دا پخپله 140,000 کلنه پروسه وه. وروسته د ځمکې کره توده سوله، یعنې د ځمکې کره د تودوخې حرارت درجو تر لاندې چې کله راغله، نو په دغه وخت کې کنګلونو په ویلې کېدو باندې پیل وکړله. سمندرونو د اوبو سطحه جګه سوله، ورځ پر ورځ باندې په زیاتېدو سولې. نو په دې توګه سره بیا په دغه وخت کې استرالیا د یو ټاپو بڼه غوره کړله، د یو
کوچني ټاپو غوندې واوسېدله چې کابو 150 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یونانیانو استرالیا په باره کې لیکنې وکړلې. هغوی دغه وچه د تیرا استرالیس او سویلي غاړو په نامه سره یاده کړله. خلک د هغې زیات مینوال سول په هغه وخت کې او دوی ټولو غوښتله چې د دغې نابلدې لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړي. د هغه څخه وروسته په 14مه او 18مه پېړۍ کې بیا وروسته درنو زده کوونکو پرتګالیانو، هسپانویانو، هایلنډیانو له اسیا سره د سوداګرۍ علاقه ښکاره کړله، د اسیا سره د علاقمند سوله. نو هغه وخت د سمندري زیاتو مسافرینو او کشفیاتو په اساس استرالیا هم د اروپا له خوا څخه کشف سوله چې په 1606 میلادي کال کې د هایلنډیانو لومړنۍ بیړۍ د کارپاتاریا د خلیج پر غاړه استرالیا په شمال کې نیو ګني ته مخامخ ودرېدله چې د دې بیړۍ کپټان ویلیام جانسن و. بیرته جیوا ته وګرځېدله او په 1614 میلادي کال کې بیا بل هایلنډي بیړۍ چلوونکی و چې هغه شارک خلیج ته د استرالیا په لویدیځ ته ورسېده چې وروستنی نیمه پیړۍ د هایلند او فرانسوي او انګلستان بېلابېلو خلکو استرالیا ته چې په هغه وخت کې د نوي هایلند په نامه یادېده مسافرت وکړه او په هغه وخت کې استرالیا د زیاتې پیژندنې او مستعار کولو احساس نه و. نو لومړنۍ برتانوي استرالیا ته چې کله ورسېده لومړنی کپټان ویلیام امپیر په نامه سره یادېده چې په 1688 میلادي کال کې استرالیا ته ورسېده. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو پوه سوي واوسېږئ چې استرالیا لویه وچه څنګه کشف سوله او دغه لویې وچې ته کوم نوم ورکول سو او لومړني خلک څوک وو چې استرالیا لویې وچې ته ورغلل، د اسیا او استرالیا ترمنځ څرنګه تګ او راتګ کېده. نو اوس هم درنو زده کوونکو راتلونکې برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د لویې وچې یا هم د استرالیا د ټاپو په هکله طبیعي جغرافیې په هکله یې معلومات لاسته راوړو. دا چې استرالیا د نړۍ له ټولو کوچنیو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی استرالیا د نړۍ یو له لویو وچو له جملو څخه نه شمیرل کیږي. مخکې ما تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته د استرالیا د وچې د مساحت یا هم د هغې د کیلومتر مربع په هکله وویله چې 52,880 کیلومتره مربع ته رسیږي. نو موږ نسو ویلی چې استرالیا یو له لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. د استرالیا په سویلي نیمه کوره کې موقعیت لري، یعنی استرالیا چې د خپل د ځمکې د کورې په سویلي نیمه کوره کې موقعیت لري چې د استرالیا هیواد جغرافیه له نظر څخه پر 4 برخو باندې تقسیم بندي شوی دی، یعنی پر 4 برخو باندې ویشل شوی دی چې لومړنۍ برخه یې منځنۍ دښتې دي چې نسبتا د ځمکې لاندې زیاتې اوبه لري، یعنی د ځمکې په لاندنۍ برخو کې زیاتې اوبه پکې شته. دویمه برخه یې لویدیځې لوړې دي چې په ډېره اندازه دښتې او بیابانونه پکې موجود دي، یعنی دښتې او شګلنې سیمې زیاتې لري. دریمه برخه یې ختیځې ساحلي شیرازه برخه ده چې په حقیقت کې د ګریټ ډیوایډینګ د غرونو ختیځ لمنه د اوبو لویه زیرمه یې برابره کړې ده چې هم د اوبو لویه سرچینه بلل کیږي. څلورمه برخه یې هم ختیځ غرونه یا هم لوړې دي چې د ګریټ ډیوایډینګ مشهوره برخه شمیرل کیږي چې د استرالیا طبیعي جغرافیه په څو بیلابیلو برخو باندې تقسیم شوې ده چې هر غرونه چې دي موږ او تاسو به نن د هر غر په باره کې معلومات لاسته راوړو. د استرالیا د لویې وچې غرونه چې دي په خپله لومړنۍ برخه د استرالیا په ختیځ کې د ګریټ ډیوایډینګ په نوم سره شهرت لري چې دغه غرونه کابو 3000 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري، یعنی د دغو غرونو اوږدوالی چې دی د 3000 کیلومتر څخه زیات دی. او دغه غرونه لري چې د درنو زده کوونکو د تاسمانیا له ټاپو څخه پیلیږي، یعنی د تاسمانیا د سویل څخه پیلیږي او د کاپ یویارک تر ټاپووزمې په شمال کې غځېدلي دي چې دغه غرونو دا لړۍ چې دي د منځني جګوالي لرونکي غرونه او لوړې سطحې لري چې د سیندونو په وسیله سره یو له بل سره بیل شوي دي او یو له بل سره جداوالی رامنځته کړي. نوموړي غرونه چې دي درنو زده کوونکو خپلې لمنې د ختیځو سواحلو پر لور او د لویدیځو پر لور باندې تر هوارو سیمو پورې پراخه کړي دي چې یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي او د استرالیا په موقعیت کې ستر ارزښت لري.
بل هم درنو زده کوونکو د الف غرونه دي چې د استرالیا په لویه وچه کې یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. دغه غرونه چې دي د استرالیې الپ غرونه د تفریحي او استراحت لپاره ښې سیمې جوړې کړي دي یا هم ښه سیمې برابرې کړي دي چې په دغه کې ګڼ شمېر وګړي خپل ځان ارامه احساسوي او ارام سمسور چاپیریال لري او هم ښې اوبه پکښې کې ستا د اوبو ښې سرچینې جوړې کړي دي په دې ساحو کې. د دې سیمې چې ډېر ملي بڼونه هم پکښې موجود دي، یعنې په دغو سیمو کې زیات شمېر ملي بڼونه هم سته، باغونه هم پکښې کې سته. د ژمني سپورټ یا هم د سږي لوبو لپاره په استرالیا کې یوازینۍ سیمه دغه د الف غرونو سیمه بلل کېږي چې ستر اهمیت لري. همدارنګه د پلدریارزو غرونه هم د ډیوایډینګ د لوی غرونو یوه څانګه بلل کېږي چې په سویلي استرالیا کې موقعیت لري. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو بله برخه چې ده هغه په خپله د استرالیا په منځنیو برخو کې د منګ ډونل غرونه دي چې د مسکوراو غرونه د یادولو برخه شمیرل کیږي یا هم یو له مسکوراو غرونه چې دي هم یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې باید موږ او تاسو په هکله معلومات ولرو. دغه د استرالیا په لویدیځه کې هم مشهوره غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ترڅنګ د همارسیالي په نامه سره یادیږي او لوړه څوکه چې ده په خپله د بروس په نامه سره ده، یعنې د همارسیالي کوم غرونه چې دي د دغو لوړ څوکه چې ده د بروس په نامه سره یادیږي چې کابو 1200 متره څخه زیات لوړوالی لري او د استرالیا شمال کې مشهوره لوړې سطحې شته چې د کمبریالي په نامه سره اورنیم په نامه سره شهرت لري او لوړوالی یې له 800 متره څخه زیات نه دی، یعنې د 800 متر څخه زیات نه دی او د 800 متر څخه کښته راځي خو د هغه څخه پورته نه راځي. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو په دې باندې پوه سوي واوسېږئ او د استرالیا د لویې وچې د موقعیت همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د لویې وچې د کشف په هکله، البته دا چې موږ او تاسو مخکې هم یادونه وکړل استرالیا موږ او تاسو د لویې وچې په نامه سره نسو یادولی، خو ځینې کسان ورته د لویې وچې نوم هم ورکوي ځکه استرالیا چې وه مخکې شاوخوا چارچاپېره چې وه د کنګل سمندرونه یې درلودل، خو کله چې د تودوخې حرارت درجه ورباندې زیاته سوه نو په هغه وخت کې دغه کوم سمندرونه او سمندرګي چې ویلې سوله په ویلې کېدو باندې پیل وکړه، نو بیا استرالیا خپل ځان ته د یو کوچني ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړه. نو په همدې کبله سره موږ او تاسو اوس ورته لویې وچې نوم نسو ورکولی. نو استرالیا له یو کوچنیو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کېږي، کوچني وچې له جملو څخه شمیرل کېږي. نو خدای دې وکړي تاسو درنو زده کوونکو د څلورو خواو په هکله مو هم معلومات لاسته راوړي واوسېږي، د طبیعي جغرافیې په هکله یې هم پوهېدلي واوسېږي. نو اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درانه زده کوونکي به دا سوالونه په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي. راځو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د استرالیا موقعیت په هکله خپل معلومات ولیکي. دویم د استرالیا طبیعي جغرافیه تشریح کړئ. دریم سوال د استرالیا مهم غرونو نومونه واخلئ. نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي او همدغه معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، په لوی څښتن تعالی مو سپارم.